ملګرو د موبایل درته یو بهترین او ډیر زیات لازمي سیټینګ درښایم چې دا تاسو د اوس نه په خپل موبایل کې هم آن کړئ. ځکه کله هم چې تاسو په څه ایپ یا ویب سایټ کې اکاونټ جوړوئ نو بیا اکثر تاسو نه هغه اکاونټ هیر شي، پاسورډ یې درته نه معلوم. نو چې کله هم تاسو په موبایل کې دا یو سیټینګ آن کړئ بیا که تاسو نه پاسورډ هیر هم وي خو ستاسو هغه اکاونټ به په دې کې سیو وي. څنګه به کوئ؟ دغه لپاره ویډیو سیو کړئ او دا قسمه ویډیو زه روزانه اپلوډ کوم نو د هغې لپاره اکاونټ ضرور فالو کړئ. دغه لپاره به خپل موبایل کې سیټینګ واړوئ. ملګرو چې څنګه هم سیټینګ راوړئ لږ ښکته به راشئ، دلته به یو اپشن وي پرایویسي، په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو کلیک کړئ دلته به لږ ښکته راشئ، یو اپشن دی مور، په دې به کلیک کړئ. چې څنګه هم تاسو کلیک کړئ بیا به تاسو لږ ښکته راشئ، دلته بل اپشن دی اوټو پیل سرویس فرام ګوګل، په دې به تاسو کلیک واخلئ. چې څنګه هم کلیک کړئ دا اپشن به تاسو سره داسې آپ وي، نو دا به تاسو د دې ځای نه آن کړئ او دلته به تاسو داسې جیمیل اکاونټ سلیکټ کړئ چې د هغه جیمیل اکاونټ پاسورډ هر څه تاسو ته معلوم وي. نو چې کله تاسو دا آن کړئ اوس چې تاسو په کم ایپ یا ویب سایټ کې اکاونټ جوړوئ هغه به تاسو اټومیټیک په دغه ځای کې سیو کېږي، په دغه ګوګل کې. نو سبا لپاره که تاسو نه پاسورډ دا هیر شي بیا چې سمپل تاسو راشئ دلته دا یو اپشن دی ګوګل پاسورډ منیجر، په دې به کلیک کوئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک کوئ دلته به ستاسو د ټولو اکاونټونو پاسورډ محفوظ پرتې وي. نو په دې طریقه بیا تاسو د پاسورډ لیکلو ضرورت هم نشته.